او پای کې قصه هغه ده چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې راغلي د عائشة رضی الله عنها وی كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث يو مخنث براتو د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته دننه او مخنث لکه موږ چې ورته اجرا وایو دا مخنث چې د هغه چا ته ویلی کېږي په عربۍ کې چې دی خوی کې د ښځو په شان خوی لري خبرې د هغوی د خبرو په شان کوي حرکات د هغوی په شان کوي دا بیا په دوه قسمه وي کله داسې چې دا پیدایشي اجرا او مخنثي دا چې پیدایشي اجرا او مخنثي نو لم يكن عليه لوم دی څوک نشي ملامته کولی او دومره دی چې نصیحت به ورته کوي چې دی د عاداتو نه او دې نه واوري او بل یو هغه چې هغه دا په خپله دا کار کوي یعنی الله پیدا کلی سړی دی او دې کارونه د چا کوي د زنانو او اکثر اجراګان دا دویم قسم والی دي اکثر اجراګان دا دویم قسم والی دي چې دوی یعنی سبحان الله سړی ورته حیران شي او شکر ادا کړي الحمدلله یعنی یو انسان سړی پیدا شوی دی او دی دا خوښوي چې زه ښځه او چلونه هم د ښځو کوي او اکثر دوی فحاشي کوي اکثر فحاشي کوي ځکه د جنکو دا کارونه یې خوښي والعیاذ بالله او بعض راپاسي سبحان الله چې کله حق باطل شي او باطل حق شي وی د دوی د حقوقو تپوس نه کېږي او دوی ته دوی حقوق ورکړی شي یعنی یو سړی د ځان نه ښځه جوړوي ته وله څه ورکړه څه حق وله ورکړه څه حق وله ورکړه یعنی دې ته څه حق غواړي سړی شوي د سړو دا حقوق دي او که ښځه وي د ښځو دا حقوق دي نو تا له به یې کومه لار وګورو تا له حقوق دی یو سړی پیدا شوی اجرا د مخنث دی دیم ګوره یا سړی یا ښځې صرف دا چې آلات د میچازو ځای دا دوی یا یو پالتوي یا دی سړی یا ښځې نو د هغې نه معلوم شي او نن سبا خو ډاکټري هغه حد ته رسېدلی چې معمولي ټسټ ولې وکړي پته یې ولګي دا سړی که دا ښځه نو دی بیا که سړی نو بیا د سړو حقوق دي که ښځې د ښځو حقوق دي خو دا چې سړي د ځان نه ښځه جوړه کړې ده په زور دله کوم حقوق ورکوي بعض وایي دا د الله بندګان دي دا خو موږ هم ومنو چې الله بندګان دي خو چې د الله بندګان ناروا کار کوي ته به یې دفاع کوې او اواز به اوچتوي چې حقوق وله ورکړه یو سړی دی د نشې اډۍ کولو کړې ده نشه کوي او خلکو له یې هم ورکوي بل وایي غریب دی د الله بنده دی د ده خو به هم څه حق یې که نه او دله څه حق ورکوي چې راډه کوله او ساته د شرابو او خلکو له نشې ورکوه نو تعجب وکړې دا موږ په یعنې کله نا کله زه دې ملګرو ته یا دې خپلوانو ته کور کې دا خبره وکړم زه یم الحمدلله موږ لا چې کوم وخت کې یو دا لا ښه دي چې روان وخت به لا څنګه وي ځکه چې دا حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي هر راتلونکی وخت د دې شته نه زیات شر واله دی هر راتلونکی وخت د دې شته نه زیات شر واله دی زمونږ نه مخکې هغه ښه وی هغې نه مخکې ښه وی نه مخکې ښه زمونږ دا چیرې دا ډېر ښه دی د راتلونکو نه ګوره چې سړی کله بوډونه ویني او غوغا ویني او خلک راوتي دي په ملک زموږ په ملک کې خو هر څه چلېږي دلته دې څوک راوځي چې اجراګانو حقوق وغواړي چې کوم ځای ته یې رسوي او به خلک راوتي روډ کې غوغا جوړه شي له دوی له حقوق ورکړه نو په دې څوک خفه کېږي نه دا حقیقت دی یو سړی دې سړی شي حق به ورته میلاو شي ښځه دې ښځه شي حق به ورته میلاو شي دا مخنث به کور ته دننه راتو والسؤال دا دی چې دی ولې دننه کور ته راتو د رسول صلی الله علیه وسلم نو په ده باندې ګمان دا کېدو د امهات المؤمنین د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو چې دا په هغه خلکو کې دی چې غیر اولي الاربه ورته ویلی کېږي هغه خلک چې په شهوت نه پوهېږي نه دغه قصو طرف ته توجه وي دا قصو والا نه او دا ګنجایش خو قرآن کې شته
سورة النور کې دا خبره ذکر شوې. نو دې حدیث کې چې فکانو یعدونه من غیر اولی الاربه، چې د شهوت سره او دې قصو سره کار نشته. فدخل علی النبي صلی الله علیه وسلم، عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کوټې ته راغی او دا اجرا دا مخنث لګیا دی د عبدالله بن ابي امیه سره خبرې کوي. عبدالله بن ابي امیه دا د ام سلمه رضی الله عنها رور دی. ام سلمه څوک ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده. اوس دی د عبدالله سره لګیا دی. نو عبدالله ته څه وایي؟ ارأیت ان فتح الله علیکم الطائف غدا، که د طائف چېرته الله په تاسو فتح کو کنه په تاسو، ځکه چې دا دغه کار والا نه دی چې ځان نه اجرا جوړ کړي دی د طائف فتح کوي. وایي که الله تاسو باندې د طائف فتح کو فعلیک بابنة غیلان، نو د غیلان د علاقې مشر سړی مشهور، نو وایي چې کله به تاسو د هغوی د زنانه او د هغوی د ماشومانان او ځوانان د قیدیان کوي، نو ته به تی د غیلان لور ځان له والې. ولې؟ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، ځکه چې هغه سربه ده او د هغې تشي دسې دي او هغې کې دا دې نه دا واضح شو چې دې د شهوت خبرې کوي، پیژني او بیمار دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن. دا سړی د نن نه بعد چې ګوره دلته رانشي بیا، نو منې کو. دا روایت امام بخاري و مسلم راوړی او د مدینې نه وویستو. نو بیدا علاقې ته لاړ چې دا مدینې ته نږدې ځای دی، هلته دی اوسېدو. نو بعض کسان رالو رسول الله وسلم ته وی یا رسول الله انه اذن يموت من الجوع، دی خو به د لوږې نه مړ شي. نو رسول الله وسلم ورله اجازت ورکو چې دی په هر هفته کې 2 پیرې راتلی شي مدینې ته د خوراک دپاره، د دې دپاره راتلی شي او بیا به واپس ځي. دا اوس سزا ده. څه سزا یې وله ورکړه؟ د علاقې نه ویویستو. او ځکه علما د دې نه دا فایده راوباسي د حدیث نه چې داسې ده دپاره نه ده دا سزا. هر هغه سړی چې فسق او فجور او فساد خورئ په علاقه کې، نو قاضي او حاکم وقت دله دا سزا ورکولی شي چې دی د علاقې نه وشړي او د علاقې نه وباسي.